بسم الله الرحمن الرحیم. د اودس کولو لسم ادب دا دی چې کله مونږه د اودس کولو نه فارغ شو نو چې هغه کلمات ووایو چې کوم کلمات د نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي او د هغې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په روایت سره. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې په تاسو کې یو کس داسې نه وي چې هغه اودس وکړي په بهترین شان سره اودس وکړي او کله چې فارغ شي د اودس نه نو بیا دا کلمات وایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. نو داسې یو کس نه وي مګر دا چې د هغه دپاره د جنت 8 واړه دروازې کولاوې کړی شي، دی چې د کومې دروازې نه غواړي نو داخل دي شي. نو دا ډېر لوی فضیلت دی او په طور خاص دې خبرې ته خیال کول پکار دي چې دا په اصل کې د اودس په توجه سره د کولو فضیلت دی. د اودس په شروع کې هم مونږ د الله یاد وکړو، بسم الله ووایو، او د اودس په آخره کې بیا د الله د وحدانیت اقرار وکړو. نو د دې توجه او د دې اهمیت ورکولو دا جزا ده او دا بدله ده چې الله رب العزت د لپاره د جنت 8 واړه دروازې کولاو کړي. په دې کې بعضې الفاظ په نورو روایاتو کې هم راځي. امام ترمذي رحمت الله علیه بعضې الفاظ سیوال راوړي دي په دې کې: اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. او دغه شان امام ابن القیم رحمت الله علیه په کې دا الفاظ هم بیان کړي دي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. نو چې کله مونږه اودس نه وزګار شو او اودس په ښه شان سره وکړو د هغې په اخره کې بیا دا کلمات ووایو چې دا فضیلت مونږ ته هم حاصل شي.